حديث نمبر 208. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. رواه البخاري. په دې حدیث کې دا مسله بیانېږي چې په جمعات کې د ضرورت د وجې نه د خیمې لګولو جواز. عائشہ رضی الله عنها روایت دی چې د خندق په غزا کې سعد رضی الله عنه زخمی شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې د هغه د پاره په جمعات کې خیمه ولګوله، دې لپاره چې د نزدې نه په اسانۍ سره د هغه د بیمارۍ تپوس وکړي شي. سعد بن معاذ رضی الله عنه د اوس قبیلې سردارو د خندق په غزا کې د مټه هغه په رګ باندې تقریبا لګېدلی په غشي سره، چې دې په وجه د ده نه وینه روانه او ډېره سخته، نو ده د الله نه دا دعا وغوښته چې هغه وخته پورې مې مه وژنه تر څو چې زه د بني قریظو یهودو انجام ونه وینم. اسلامي لښکر د بنو قریظو محاصره کړې وه، د ده وینه بنده شوه. بیا چې کله بنو قریظه د ده په فیصله د خپلو قلاګانو نه راکوز شو، د ده فیصله دا وه چې څوک په دوی کې بلوغ ته رسېدلی وي هغه دې قتل کړی شي، او ښځې او ماشومان دې وینځې کړی شي، غلامان کړی شي. نو د ده وینه بیا راماته شوله، تر دې چې د همدغه غشي لګېدو نه یو میاشت پس هغه وفات شو رضی الله عنه. او غزوه احزاب پنځم کال د هجرت باندې رافقه شوې وه. په دې کې قریش، غطفان قبیلې، یهود او نور مختلفو قبیلو په مدینه باندې د حملې کولو اراده کړې وه. نبی صلی الله علیه وسلم د سلمان فارسی رضی الله عنه په مشوره باندې د مدینې په شمال کې یو لوی خندق وکنستو. 25 ورځې په مدینه کې هغه محاصره و، بیا هغوی ناکام شو او نامراد واپس شول. دلته د حدیث کې چې دی چې لیعوده من عیادت د مریض حال احوال تپوس کولو ته وایي. حدیث نه معلومه شوه چې په مسجد کې جماعت کې اوده کېدل او د بیمار دپاره خیمه وغیره لګول او د بیماری د علاج معالجې انتظام کول دا څه دی؟ جائز دي. اگر که دغه بیمار زخمی وي او وینه ورنه سوي روانه وي، هر کله چې هغه لوی سړی وي چې خلک د نږدې نه بیمار تبوسي وکړي او یا یې کور نه وي، دغه شان د اعتکاف کوونکي دپاره هم خیمه لګول څه دی؟ جائز دي، په دې شرط چې مونځ هغه کوي هلته، او بل دا چې دغه منځګزار ته نور تکلیف نه رسېږي. دا شرط پکې مهم دی، خیمه ووهه چې منځګزار ته څه نه رسېږي؟ تکلیف نه رسېږي. د اهل فضلو او مخکې والا خلکو او د عزتمند خلکو د مرتبې مطابق د هغوی احترام پکار دی. په دې کې د سعد رضی الله عنه د فضیلت بیان دی. دا شخصیت و چې د ده په مسلمانېدو سره د ده ټوله قبیله بنو عبدالاشهل مسلمانان شو. دارنګه په بدر کې نبی صلی الله علیه وسلم ته د مشورې ورکولو په وخت کې ناشنا طریقې استعمال کړله، او د بنو قریظو په باره کې چې کومه فیصله کړې وه هغه د الله خوښه شوې وه. نبی صلی الله علیه وسلم د ده د کار په عوض کې د ده اعزاز او اکرام وکړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مسجد یوازې د مانځه لپاره مقرر نه و، بلکې د مسجد نه به ډېر کارونه اخیستل کېدل. علمونه به پکې خلکو زده کوله، علوم مدرسه به وه، جهادي جنډې به پکې تړلې شوې وې، دارنګې جګړه به شوې وه، فیصله به پکې کېدله او مشورې به پکې کېدلی شولې. د سعد بن معاذ رضی الله عنه چې دا د اوس قبیلې سردارو،
په لوی صحابه کرامو کې شمار دی. په عقبه اوله او ثانیه کې شرکت وکړو او اسلام قبول کو او د اسلام د قبولولو په وجه باندې عبدالاشهل قبیله اسلام قبول کړو. په خپل قوم کې سردار او شریف سړی و او قوم د په تابعداري باندې فخر کولو. د خندق د غزا په موقع باندې د په مټ باندې یو غټ غشی ولګېده چې په دې وجه باندې دی په ذوالقعده 5 هجري کې د بنو قریظه د واقع نه پس وفات شو او د مرګ د وجه نه د رب العالمین عرش هغه خوځېدلی دی. د رب العالمین عرش ډېر ناشنا انسانو، بهترین شخصیتو، د حدیث درجه صحیح حدیث دی. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود هغه نقل کړی دی. حدیث نمبر 209 وعنها رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث په دا مسله بیانې چې په جمعات کې جهادي مشقونه کول جایز دي. عائشہ رضی الله عنها روایت ده دا فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم مرید چې زه پټولم یا زما د پاره پرده جوړه شوې وه او ما حبشیان ته غتل چې په جمعات کې لوبې کولې. تر اخره پورې حدیث اولولا. ورپسې الفاظ دا دي چې تر دې چې زه به ستړی شم نو تاسو د هغې کوم عمرې او د هغې د پیغلتوب او د هغې د ماشومالي اندازه ولګوئ چې د هغې لوبې ډېرې سخته خوښه وي. یسترني نبي صلی الله علیه وسلم زه پټه کړې ومه. بل روایت کې چې بردائه یعنی نبي صلی الله علیه وسلم د عایشې رضی الله عنها د حجرې په دروازه کې ولاړ و او عایشې رضی الله عنها د هغه شاته ولاړه وه. نبی صلی الله علیه وسلم په څادر پټه کړې وه. د حبشیانو لوبې هغه ګټله چې دوی لوبې په نیزې او ډال سره وه او دا د اختر ورځ وه. الحبشه د حبش د سودانیانو جنس دی او د حبشې ښار اوسېدونکي دي. واحد حبشي دی او جمع حبشان. د دوی ښارونه په شمالي افریقا کې په اثوبیا کې دي. یلعبون باللواط کې ورسره بحرابهم الفاظ راغلي دي یعنې په حربو باندې لوبې کولې. او حراب جمع د حربتون یا حربتون ده د اوسپنې وړه نه ده چې تیره سره ولري. حدیث دلیل دی په دې چې په مسجد کې جهادي جنگي مشقونه کول او عسکري تربیه زده کول جایز دي. ځکه دا یوازې لوبې نه وي بلکې دا د لوی مقصد دپاره وسیله او ذریعه ده. خو په دې کې شرط دا ده چې مشګزارو باندې تنګي رانولي او نه دا کار هر وخت کوي بلکې کله کله. ځکه چې حبشو به دا کار یو اختر او بل اختر کولو. دارنګې د شریعت په حدودو کې دننه د مباح لوبو سیر کول جایز دي. دارنګې نارینهو ته د زنانو کتل جایز دي چې نارینهو ته د زنانه وګوري هر کله چې د شهوت په نظر نه وي او نه د هغوی د ښایست په ځینو کې سترګې اچي بلکې مجموعي لحاظ سره ورته نظر کوي. یو سړي ته نه ګوري لکه په مسجدونو کې او بازارونو کې د زنانو نظر په سړو پورې دی. دلته هم د عایشې رضی الله عنها نظر د دوی په مجموعه باندې پرېوتلی دی. په دې حدیث کې دا نشته چې عایشې رضی الله عنها به دا سړو مخونو ته او بدنونو ته کتل بلکې هغې به د هغوی د نیزو هغه نیزې چې کله والې راولې هغې ته کتل. ځکه مقصد د دې کتلو هم دغه لوبه وه. لکه د دې تایید د مسلم د روایت نه هغه معلومیږي چې په هغې کې دي لکي انظر الى لعبهم دې دپاره زه د دوی لوبو ته وګورم. بل روایت کې دی عایشې رضی الله عنها د دې کتلو وجه ښایي چې حبشو ته د کتو زما څه شوق نه و خو صرف ما دا خوښوله چې
نور بیبیانو ته د نبی صلی الله علیه وسلم په زما مرتبه معلومه شي، یعنی په نور بیبیانو فخر کول مقصد وو. ساده سره د عائشې رضی الله عنها د پټول نه معلومیږي چې دا کار د پردې د حکم نازلېدو نه وروسته شوی دی. دارنګه په دې حدیث کې د نبی صلی الله علیه وسلم د ښایسته اخلاقو او بیانو سره د ښه ژوند تېرولو بیان دی چې د هغوی په اقتدا کې امت مسلمه له هم دغه شان اخلاق اختیارول پکار دي چې ځان کې ښایسته اخلاق راولي. دا بعضې خلک پکې راولګي چېرې نارینهو ته د زنانو کتل جایز دي، بس راځه نه، نارینهو ته د زنانو کتل صحیح دي، خو په نیت د شهوت سره نه ګوره. شهوت که وګورې بیا خو سړی بل طرف ته ځي، بیا خو ګناهګارېږي، زنا کې واقع کېږي. صرف د هغوی لوبو ته کتل یا د هغوی بیان اورېدل یا د هغوی شکل کتل، نو د هغې نه شهوت اخیستلول یا خوند حاصلول دا ناروا دی، جایز نه دي. د دې وجې نه خاوند له پکار دی چې هغه د خپلې ښځې سره یو ځای سفر او یو ځای لاړ شي. بل دا ده چې زنانه دکاندار نه سودا کوي، دل نه دی پکار چې نه دکاندار له پکار دی نه زنانه له چې یو بل له وګوري، بس سودا له ګوره، خپل سودا له ګوره، نور هغه نشته. شریعت موږ ته حدود ښودلي دي که نه؟ دا نه معلومېږي چې بس دا دلیل نیولی چې یاره عایشې رضی الله عنها وایي ښه بس ته کتلې موږ هم سره ورته ګورو. نه، عایشې رضی الله عنها د هغې لوبې ته کتلې، دې نه غلط استدلال کول دا صحیح نه دي. بعضې خلک راولګي چې ولې هلکه سړو ته کتل جایز دي، مخ مه پټوه، دا مه کوه، پرده مه کوه، ولې؟ و دې حدیث کښې راغلي دي. نه محترمو، حدیث مقصد باندې ځان پوه کول غواړي. حدیث مقصد دا دی چې ضرورت په وخت کې او دارنګې نارینهو ته نه بل مجموعه ته ورسره ډېر سړي ته کتلی شي. یو خاص سړی خاص دی او د هغه په سترګو کې ستا فکر وي، د هغه په خولې کې فکر وي، د هغه په اندامونو کې ستا فکر وي، دا شریعت جواز نه ورکوي. د دې وجې نه د خپل حیا او د خپل عزت خیال ډېر ضرور دی چې مؤمن مسلمان باید د خپل عزت خیال وساتي، د خپل پردې خیال وساتي، او خپل زنانه هغه بهر پرې نه دي، بغیر د ضرورت نه باید خپل زنانه ښار ته پرې نه دي، بازار ته پرې نه دي. بل په دې حدیث کې دا معلومېږي چې د خپل بیبي سره ښایسته اخلاق، ښایسته زندګي تېرول غواړي. داسې نه چې ښځه مې ده او نور زندګي خیال نه ساتي، نه، د هغې اخلاق، د هغې سره ښه نرم لهجه کول، د هغې خیال ساتل، دا زموږ ستاسو اسلامي فریضه ده. د ښځې او د خاوند جوړ هم په دې راځي چې یو بل سره مینه او محبت وکړي او یو بل سره ښه زندګي تېره کړي. د حدیث درجه صحیح حدیث امام بخاري، امام مسلم، امام نسائي نقل کړی دی. حديث نمبر 210. وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. په دې حدیث کې دا مسله بیانېږي چې په جومات کې د ښځې د رکېدو او د کېدو جواز. د عائشې رضی الله عنها څخه روایت دی چې یوه توره وینځه چې په مسجد کې د هغې دپاره خیمه لګېدلې وه، نو هغه به ما ته راتله او ما سره به یې خبرې اترې کولې تر اخره پورې. دا حدیث صرف د بخاري روایت دی، مسلم ته دې نسبت کول وهم دی. ولیده وینځه، خیبه خیمه. پوره حدیث داسې دی چې عایشه رضی الله عنها فرمایي د عربو د یوې قبیلې یوه توره وینځه وه، هغوی ازاده کړې وه او بیا ورسره وه. دغه خلکو یوه ماشومه راووتله چې هغې د تارونو یو سور امیر اچولی و، هغه ته پرېوتو. په دې کې یوه ټپسه راغله، هغه پروت و، نو هغې پورې د غوښې ګمان وکړو او ویې تښتوله. دا ټپسه یا پیشو یو بل څه یا مارغه ټپوس چې ورته وایي، دا راغېسته د غوښې ګمان و، هغې وتښتو.
نو خلک شکیان شو چې څنګه چل دی تلاش پکار دی خلک لګیا شو د عامل تلاش یې کوو خو مونږ دی نه کوو وایي په ما یې بدګماني وکړله او زما تلاشي یې واخیستله تر دې چې وایي شرمګیره له هم وکتله دغه وینځه قصه کوي دا زنانه د وینځه قصه کوي قسم په الله زه لا دوی سره ولاړ وم چې په دې کې هغه ټپوس هغه مارغه هغه تیر شو او امیر یې راواستولو نو د خلکو په منځ کې را پرېوتو نو ما ورته وویل وګورئ تاسو دا په ما راوړلی و ما باندې هم دعوه کړې وه حالانکې زه دې شي نه بیزار یم عایشه رضی الله عنها فرمایي دغه وینځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او مسلمانه شوله نو په مسجد کې دې دپاره خیمه وواله هغه فرمایي چې دا به زما خواته راتله او خبرې اترې به یې سره کولې او چې کله به هم په یو مجلس کې کېناستله دا شعر به ډېر زمزمه کوو ويوم الوشاح من تعاجب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني وید امیل رز د الله طرف نه ناشنا ننداره وه خبردار امیل یعنی الا ان من بلدة الكفر انجاني چې زه الله رب العالمین د کفر د کور نه راوخ کړم د کفر د کور نه څه کړم راوباسلم عایشه ځان فرمایي ما ته تپوس وکړو چې دا څه وجه ده چې ته په هر مجلس کې دا شعرونه وایې نو هغې وایي ما ته دا واقع بیانه کړله تعجب په معنی د اعجب سره د جمع ده تعجبتون ناشنا خبره او دغه امیر چې دا د ملغلرو او جواهرو نه جوړ شوی و دومره تعجبي خبره ده چې زنانه باندې دومره تکلیف راغی او را خپل اس دې پرېښودل د دې برعت وشو د دغه عامل واپس پیدا شو او د خلکو نه دې ذمه فارغه شوله حدیث معلومه شو چې د چا کور نه وي ځای نه وي نو هغه په جومات کې اوسېدلی شي نارینه وي که زنانه خو دې سره دا شرط لګول پکار دی چې د فتنې او فساد خطره نه وي هجرت یو غوره عمل دی دې په وجه الله انسان له ډېر خیر ورکوي دارنګه د مظلوم دعا قبلېږي اگر که کافر ولې نه وي ځکه چې په دې واقعه کې ذکر شو چې دغه وینځه دې د الله نه سوال وکړو چې یا الله ما بې ګناه ثابته کړي نو الله دعا قبول کړله حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مظلوم انه ليس بينه وبين الله حجاب ده او د رب العالمین ترمنځ پرده نه وي رب العالمین ناشنا ذات دی چې د هر چا اواز اوري د غریب اواز اوري د مالدار اوري د هر چا اوري خو موږ انسانانو کې یو نقصان دی چې الله ته نه متوجه کیږو زمونږ د انسانانو غرض مقصد مخلوق دی حالانکه یو شاعر فرمایي چې الله یغضب ان ترکت سؤاله وبني آدم حين يسأل یغضب والله په دې خفه کېږي چې الله نه غواړي مخلوق نه یو ځل وغواړه در به کې بل ځل غواړي خفه کېږي الله نه بار بار غواړه الله به در درکوي الله ورکوونکی ذات دی نو خپل عقیده پر رب العالمین باندې صحیح پکار ده درجه د حدیث صحیح حدیث د امام بخاری نقل کړی دی صرف امام بخاری نقل کړی دی امام مسلم نقل کولو والا سوچ وای چې امام مسلم نقل کړی دی د وهم کړی دی حديث نمبر 211 وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه. په دې حدیث کې دا مسله بیانې چې په جماعت کې د لاړو ټکولو حکم انس رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل
په جماعت کې لاړې تو کول ګناه ده او د دې کفاره د دې خول دي. بوزاق او تفل یا تفل ټول یو معنا لري، نه لاړې ته ویل کېږي. اوریقه هغه لاړو ته وایي چې لا په خوله کې وي او ټوکل شوي نه وي. په جماعت کې لاړې ته کول ګناه ده. که چېرته ټوکل ته ضرورت راشي نو بیا دې د خپل څادر کې وکړي یا د بل ځای کې، او د هغې ښخول هم ضرور دي. د حدیث کې لاړې ته کول مطلقاً منع شوي دي او د دې کفاره هغه ښخول ښودل شوي دي. مخکې حدیث کې تېر شو چې ګس طرف ته یا قدم لاندې دي لاړې توکي. د هغې نه معلومېږي چې په جومات کې لاړې ارتول جایز دي. دواړو حدیثونو تطبیق دا دی چې قبلې او ښي طرف ته په هر صورت کې مسجد وي او که غیر مسجد وي، قبلې او ښي طرف ته په هر ځای کې دا صحیح نه دي. او ګس طرف ته په مسجد کې د ضرورت په وجه ټکول جایز دي چې کله د انسان سره سرومیال وغیره نه وي او لاړو ټکول څه شي مجبور شي نو هغه بیا واپس صفا کوي. دارنګې لاړې ښخول هله دی چې په مسجد کې خاوره یا شګه وي او که درې یا قالین وغیره وه نو بیا به د هغې د مالیت او احترام په وجه لاړې نه توکي. او که مسجد صفر شوي نو لاړه به د قدم نه لاندې وارسي او عموما کې چې هېڅ اثر باندې پاتې نه شي. د مسجد احترام او پاکۍ ساتل واجب دي. الله فرمایي وطهر بیتیا، زما کور پاک ساته. د لاړو په حکم کې خراش کې ګړنګ وغیره هم داخل دي. خطیئتن سره تعبیر وکړو، اشاره دې خبره ته چې د مسلمان شان دا دی چې دا کار به ورنه صادریږي مګر په خطائی او مجبوری سره. چې د مسلمان هغه په زړه کې باید د خپل د رب العالمین د کور احترام پروت وي. مؤمن مسلمان سره باید د الله د کور یو عظمت د په زړه کې ناست وي. حدیث درجه صحیح حدیث دی، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی نقل کړی دی. حدیث نمبر 212. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. د حدیث کې دا مسله بیانېږي چې د جماعتونو په آبادېدو باندې فخر کول د قیامت علامه ده. انس رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قیامت به تر هغه وخته پورې نه قایمېږي تر څو چې خلک د جماعتونو په جوړولو کې یو بل فخر وکړي. الساعة ساعت په لغت کې د شپې او ورځې یو جز ته ویل کېږي. دلته مراد هغه وخت دی چې په هغې کې به قیامت قایمېږي. ساعت ځکه ورته وایي چې په دې کې ډېر زر حساب هغه وکړی شي او یا په دې وجه چې ټول خلک به په یوه چغه سمدست هغه مړه شي. یتباها یو بل باندې فخر کول. حدیث معلومه شوه چې د جماعتونو په ښایسته کولو او مزین کولو باندې یو بل باندې فخر او مباحات کول جایز نه دي. او دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده چې خلک به په جماعتونو باندې په یو بل فخرونه کوي. په دې کې دلیل دی په دې خبره چې د خلکو احوال به څه شي بدل شي، دین او ایمان به کمزوري شي او دنیوي مقاصدو لپاره به اخروي مقاصدو باندې خلک ترجیح ورکوي، دنیا له به غوروالی ورکوي، دنیا به غوره کوي په آخرت باندې. یو بل ته به وایي چې ما ښه جومات جوړ کړی دی، بل ته وایي ما ښه جوړ کړی دی. دا کار چې کوي د الله دپاره به نه کوي، د فخر دپاره کوي. او دا فخر کول په دوه قسمه دي. یو په قول سره فخر کول، وینا سره. مثلا داسې ووایي چې زمونږ جومات ستاسو د جومات نه ښایسته دی، زمونږ جومات ستاسو د جومات نه غټ دی، زمونږ جومات ستاسو د جومات نه اوچت دی، زمونږ جومات ستاسو د جومات نه پلانکی شی دی، زمونږ جومات د دیوالونه ستاسو د جومات د دیوالونه ښه دي، زمونږ د جومات آبادي ستاسو د آبادي نه ښه ده، زمونږ د جومات محراب ستاسو د جومات د محراب نه ښه دی، زمونږ د جومات کړکۍ هغه نقشه هغه ستاسو د جومات د نقشې نه ښه ده. یو دا فخر کول دي. دویم په فعل سره فخر کول دي چې د جوماتونو ظاهري مزین او ډولي کول
د دې نه یو بل نه وړاندېوالی کول حدیث دواړو ته شامل دی چې دواړه فخرونه ناروا دي دواړه قسمه فخرونه کول جائز نه دي چې سړی راولګي زما جمعه داسې ښایسته دی لګیا جومات ښایسته کوي نه اصل د جماعتونو د جوړولو مقصد څه دی هغه عبادت دی ذکر الهي دی چې د الله ذکر پکې نه کېږي او د الله بندګي پکې نه کېږي منځونه پکې نه کېږي په رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې هسې چې څومره غټې څه فایده داسې فخرونه کول کار نه دي جماعت چې د کوم مقصد دپاره جوړ شوی دی هغه مقصد پکې کول جماعت چې د کوم هدف دپاره جوړ شوی دی وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا جماعتونه د الله کور دی جماعتونه د الله کورونه دي نو په دې کې به د الله نه سوا بل څوک نه رابلي په دې کې به سروي چغې نه وي په دې کې به یا بابا یا فلان ته آواز نه کوي په دې کې به د رب العالمین عبادت کې د الله بندګي به کوي تلاوت به کوي منځ به کوي قرآن وغیره دا به کې بیانوي نو جماعتونه په اعمالو سره آبادول پکار دي نه یوازې ظاهري رنګونه غرر روغن او په دې باندې فخر کوي تاسو ګورئ ډېر خلک وایي چې زموږ جماعت ښایسته دی دا شی لګېدلي دا شی لګېدلي دي دا پکار نه ده جماعت کې عبادت پکار دی او د نبي صلی الله علیه وسلم دا پیشنګویي او خبرداری هغه صادقه شوی دی نو سبا ګوره بادشاهانو نور خلکو دا فخرونه شروع کړي دي چې زموږ جماعت ته وګوره موږ جماعت نه دونه خرچه وکړله زما جماعت ستا جماعت نه ښه دی ما په خپل جماعت باندې 15 لکه روپۍ ولګولې ما په خپل جماعت باندې 10 لکه روپۍ ولګولې فخر مطلب وي نه فخر پکار نه دی جماعت جوړ کړه ښایسته جوړ کړه د الله د عبادت دپاره خو فخر مه کوه ځکه چې جماعت جوړول بهترین ثواب دی خو چې کله فخر پکې راغی نو دا بیا انسان عمل تباه کوي حدیث شریف کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چې د الله یو کور جوړ کړو الله به په جنت کې کور جوړ کړي خو په اخلاص باندې او د الله لپاره دا بعضې خلک جماعت جوړ کړي بیا پکې جماعت خو ما جوړ کړی دی بیا پکې خلک نه پرېږدي او که خلک پرېږدي نو د په خوښه به چلېږي نه که د الله لپاره د یو ځای جوړ کړو بس بیا الله لپاره پرېږده بیا پکې خپل تصرفات مه کوه درجه د حدیث صحیح حدیث دی امام ابو داود امام نسائی ابن ماجه امام احمد هغه نقل کړی دی حدیث نمبر 213 وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشديد المساجد أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان د حدیث کې دا مسله بیانېږي چې د جماعتونو د اوچتولو او مضبوطولو حکم ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما ته د جماعتونو اوچتولو او ښایسته کولو حکم نه دی راکړی شوی ما امرت منه ما اذن الله لي الله ما ته اجازت نه دی کړی تشدید رفع او دارنګې طویل منه اوږدول آبادي اوچتول او دارنګې مضبوطول او نقش وغیره ګلدانې پکې جوړول دې وجه نه عربان وایي شاد البناء شيده طلاه بالشيد والشيد كل ما طلي به البناء من جس أو نورة أو رخام أو دهان وتشيد البناء إعلاؤه وتطويله ورفع سقوفه داغه آبادی او شدول داغه نقشنګار ګلګاری وغیرہ ټول په دې کې داخل دي په دې حدیث کې استاد ابن عباس رضی الله عنه دا قول هم موجود دی چې علی فرمایي لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى تاسو به خامخا جماعتونه داسې ښایسته او نقش او نگار ولا جوړوي څنګه چې یهود او نصارا ښایسته کړي وو حدیث معلومه شوه چې مساجد جماعتونو کې نقش او دا ګلان وغیره مزین کول او ډول کول دا خلاف سنت دی دې سبب دا دی چې په ذکر الهي او خالص عبادت سره د جماعتونو آبادولو حکم شوی دی وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله بد الله عبادت کې پکار دی او په ډول کول او ګلګاری سره به توجه الى الله رانشي
دارنګه د مسجد عمارت داسې پکار دی چې د ګرمۍ یخنۍ او باران او غیره نه پکې بچاو راشي او د ضرورت نه زیات دی او چې تول ته حاجت هم نشته. د جماعتونو ښایسته کول او په هغې کې ګلکاري کول د بادشاهانو سنت دي، د الله د پیغمبر سنت نه دي. ولید بن عبدالملک هغه اولنی شخص و چې په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې ګلکاري وکړله. کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې دی وجود نو. عثمان رضی الله عنه په خپل اجتهاد سره په مسجد نبوي کې د توسعې په وخت کې هغه کانې لګولې وو. اگر که په هغې کې تزین نه و بیا هم بعض صحابه کرامو ورته وفرمیل چې په زړه طریقه باندې پرېښودل پکار و. مساجد په داسې طریقه منقش کول او رنګدار جوړول چې د لمونځ کوونکي زړه غافل شي او توجه یې خراب شي، دا مکروه دی، جایز دی. او هر چې د فخر او ریا دپاره مساجد مزین کول او ډولې کول نو مخکې تېر شي دا کار حرام دی. دارنګې د جومات دپاره بې ضرورته بې حده اوچتې اوچتې منارې جوړول اسراف دی او دا مناسب عمل نه دی. البته جومات مضبوط جوړول چې باید کې څه ډول سینګار او ځان خودونه نه وي بیا حرام نه دی. دلیل په دې باندې د عثمان رضی الله تعالی عنه دا کار دی. د حدیث نه معلومیږي چې دا کار غیر مشروع دی، په دې کې اجر او ثواب نشته، البته حرام نه دی. ولې که حرام وای بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی چې زه دې کار نه منع شوی ما. امام خطابی رحمت الله علیه فرمایي چې یهود او نصارا هغوی خپل عبادت خانې هغه وخت مزخرفې او ډوډۍ کړي هر کله چې هغوی خپل کتابونو باندې عمل پرېښود او په هغې کې تحریفونه شروع کړل. دوی په زړونو کې د اخلاص په ځای باندې ریا او سمعت راغو. نو لہذا د ریا او سمعت نه مؤمن باید ځان وساتي. درجه د حدیث صحیح حدیث د امام ابو داود، امام بیهقي، ابن حبان هغه نقل کړی دی. حديث نمبر 214. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. په حدیث کې دا مسله بیانېږي چې جماعتنا خس او خشاک استل دا د هغې فضیلت. انس رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما باندې زما د امت بعضې کارونه بعضې اعمال پیش کړی شو تر دې چې د هغې خس او خشاک ثواب راته هم وښودلی شو چې سړی د جومات نه بهر وغورځي. عرضت منه دا پیش کېدل خو یا د معراج په شپه و او همدا ظاهره خبر ده یا په خوب کې و او د انبیا علیه السلام خوب هم وحی وي. القضاتو هر هغه شی چې په سترګه یعنې ښکاري یا قضات منه هر هغه شی چې په سترګه ښکاري او هغه بد معلومیږي، یا قضات منه هر هغه شی چې هغه د انسان په سترګې پرېوځي، که خاوره وي که بوس وي او که هر څه وي خیره وي. معمولی خس مطلب د معمولی خس. د حدیث کې اوس فواید معلومیږي. اول د حدیث باقي حصه ده چې وعرضت علي ذنوب امتي فلم ارى ذنبا اعظم من سورة من القرآن او آية اوتيها الرجل ثم نسيها. وای په ما باندې د خپل امت ګناهونه پیش کړی شو
نو ماته په دې کې د ټول نه لویه ګناه دا ښکاره شوه چې یو سړي ته د قرآن یو صورت یا یو آیت یاد وي او بیا هغه هېر کړي. حدیث نه معلومه شوه چې په مسجد کې څه ګردګي پرته وي لرګي وغیره هغه وباسل هغه ایستل دا نیکي ده. او هر وخت دا جارو کول او دې صفایي کول د هغې ثوابونه ډېر زیات دي. د جومات صفا کول پکار دي. دارنګې د نیکۍ هېڅ یو عمل سپک نه دی ګڼل پکار. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکي به سپک نه ګڼې. د نیکي معمولی کار هم د ثواب نه خالی نه وي، د اجر نه خالی نه وي. دا حدیث اگر که ضعیف دی مګر د شریعت د نورو تعلیماتو نه دا معلومیږي چې جوماتونه صفا سوتره او پاکیزه ساتل پکار دي. لکه دې باب چې اولنی حدیث کې هغه تېر شوی دا خبره. دارنګې یوه صحابیه زنانه د جومات صفایي کوله، کله چې وفات شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې د هغې د قبر د پاس جنازه وکړله. دارنګې د آیات یا د صورت هېرولو نه مراد دا ده چې نه یې په قرآن کې تلاوت کړي او نه یې په یادو. که د سستۍ یا د غفلت په وجه ترې پاتې وي یا هېر شو او په قرآن کې دننه تلاوت کول نو په دې کې به دا داخل نه وي. اگر که د لوی خیر نه محرومه شو ولې ته خو په یادو باندې یاد کړی و بیا یې هېر کړه لویه خساره کې واقع شو. اما که قرآن کې ورته یاد وي نو انشاءالله بیا به دومره ګناهګار نه وي. ځکه چې دی په یادو باندې تلاوت نه محرومه شوی دی که نه. حدیث کې دا معلومیږي چې جومات صفا ساتل دا یو عبادت دی. مؤمن مسلمان باید د الله کور صفا وساتي، د الله د کور خیال وساتي، د الله کور صفا ساتل او د هغې صفایي کول دا د مسلمان نښه ده. درجه د حدیث ضعیف حدیث دی. امام ابو داود ترمذي ابن خزیمه نقل کړی دی. په دې کې مطلب ابن عبدالله یا ابن حنتب مدلس راوي دی او د انس رضی الله عنه سره ملاقات نه دی کړی او په ان سره تر روایت کړی دی. ترمذي ورته په همدې وجه غریب ویلی دی. دارنګې ابن جریر پکې مدلس دی. د مطلب نه اورېدل ثابت نه دی. لهذا حدیث په اعتبار د سند سره ضعیف دی. اما معنا یې صحیح ده او مقاصد د حدیث صحیح دي چې جماعت صفا کول لکه مخکې حدیث نه معلومه شوه.